د افغانستان لپاره د چین ولسي جمهوریت ځانګړي استازي ښاغلي یو شیاوینګ د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي صاحب سره وکتل. په دې ناسته کې د افغانستان او چین د دوه اړخیزو اړیکو وروستیو پرمختګونو په ځانګړي ډول ټرانس همالیا فورم کې د بهرنیو چارو وزیر ګډون، د دواړو بهرنیو چارو وزیرانو لیدنه او بیجینګ کې د افغانستان اسلامي امارت د لوی سفیر د کار پیل او په افغانستان کې د چین د پانګونې په باب هر اړخیزې خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزیر وویل په بیجینګ کې د اسلامي امارت سفیر د کار پیل یو مهم پرمختګ دی او په نړیوالو فورمونو کې د چین د مثبت دریځ ستاینه هم وکړله. همداراز متقي صاحب ټینګار وکړ چې د عینک کمیسو پروژې باندې عملي کار پیل شي او په دې اړه یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان اړوند ادارې ټولې پوره چمتووالی لري. متقي صاحب وویل دواړه لوري باید پر هغو لارو چارو کار وکړي چې چین ته د افغانستان صادرات زیاتوي. د چین استازي په خپل وار وویل چې هیواد یې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او هیڅکله به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلي شاوینګ وویل چې چین له افغانستان څخه پر واردېدونکو توکو ګمرکي تعرفه ډېره له منځه وړې ده او تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري وده وکړي. د چین ځانګړي استازي ټینګار وکړ چې د عینک کمیسو پروژې د کار عملي پیل په تړاو د دواړو هیوادونو اړوندې ادارې لا زیات کار وکړي. دواړو لورو د اړیکو پر پراختیا، د تجارت په زیاتوالي او سیاسي برخو کې په لا زیاتو همکاریو باندې ټینګار وکړ.